بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. ټیبل او ټیبل لیاوټ موږ او تاسو یو څه درسونه وویلي کنه. دلته چې ګورئ درې اپشنونه دلته راځي تر دې چې پورې مرج پورې موږ او تاسو ویل دي چې نه دوه خواته دا نور وایو. ګورئ دلته درې اپشنونه راځي: to fit to contents, to fit to window, fix column width کنه. دا موږ او تاسو چیرته ویلي؟ ګورئ دلته موږ او تاسو ویلي ښه چې کله دلته ټیبل ته راتلو دلته دا درې اپشنونه to fit to contents څه کار کوو چې خپل جدول هغه د کوم متن اندازه سي د کوم متن په جدول کې سي هغه جدول هم د متن په اندازه جوړي، یعنی چې متن زیاتیږي جدول هم ورسره غټیږي هغه لویږي، او که څومره کمیږي دا ورسره څه کیږي کمیږي. to fit to window او fix column دا دواړه څه کار کوي چې د چوکاټ په اندازه به موږ تاسو ته هغه جوړو. نو دلته او الته دواړه څه دي؟ یو شی دی، خو الته هم کوي موږ تاسو خبره فرق څه ده. دلته سترازي چې کله ته نوې جدول جوړې دا تغیرات ورته کوي چې دا د چوکاټ په اندازه یا to fit to contents یې څومره هغه جزئیات یا غومره دی. خو دلته سرازو دا بیا څه کار کوي؟ دا دلته تیار جوړ هغه دا ټیبل دا دې کې تغیرات کوي. ګوره چې شي سو to fit to contents اوس دلته څومره ست contents متن ورته لیکي هغه غومره اندازه څه کوي دا زیاتیږي او کمیږي. دلته ګوره یو ته زیات لیکنه وکړه کم ولیکه اتومات څه کېږي هغه غومره اندازه دا جوړوي ځان. او که زه وایم نه دغسې نه دلته فکس کلمې درته وایم بیا چې سو بیا فکسو دا نور اخواته نه ځي هماغه یو اندازه ده دومره چې سو دا فکسو. او که دلته ورته وایي ګورئ موږ او تاسو ویلې فکس کلمې هلته په اول کې څه کار کوو دغه چوکاټ په اندازه به موږ او تاسو جوړو. خو دلته په کوم اندازه باندې تا د چوکاټ څخه جوړ سو دا باندې غومره اندازه پاتې فکس کالم ده هغه یو اندازه سو دنه زیاتیږي او کمیږي نه یا د خواته نه ځي. او to fit to دا خو کانټنټس کنه to fit to windows ده دغه چوکاټ لدی جن شروع ګوره دی جن تر دې چې پوره دا چي ده دا چوکاټ د تر دې اندازې پرې جوړوي. راځو دلته بل ټیبل نو ورته هغه کوو. بل کوم کمانډونه نور ګوره هایت د خپل د رو اندازه خي سرو باید څومره اندازه یي. ګوره دلته دا اندازه ورته زیات رو څه کېږي همغه عمر اندازه غټیږي. کوم رو څه ته غواړي همغه عمر ده ګوره دلته ورته زیات کا رو غټیږي بیا کته وړکې کوي داس دا بل راوخله دا وړکې څه کېږي وړکې کېږي. بل څه دا د کالم ده د کالم ویت څومره اندازه ده دغه سه هر کالم ست غواړي دا کالم ورته دی جناغه اندازې زیات کم سي یا زیات سي بیرته لاندې وړکې سره دې باندې کلیک کړئ بیرته دا کم سي ګورم کوي سلته دا وی ورته کم کی. خو دغه کار مونږ او تاسو ماوس سره هم کوي شي. ګوره کرسر سه په دغه حالت کې ورسېده لیفت کلیک چپ خواته دا کلیک ونی ساده د سره کشک روسوم را اندازې ته غواړي دا جوړ کړل سره. او کلم هم دغه څه ګوره په دې حالت کې سره کلم اوس بیا لیفت کلیک ونی ساده خواته کشکا سکیږي هم دا وړکې کیو غټي په دې اندازه باندې. بل ډیسټریبیوټ روز ډیسټریبیوټ کالم دا څه کار کوي؟ ګوره دا روز اخلم یو غټ یو وړکې ګوره د څه اندازه ګوره روګانی سره رقم دی یو رو غټ دا بل وړکې دی یو غټ دا بل وړکې دا اندازه یو اندازه نه ده. زه وایم چې دا ټول دا روګانی باید څه شي سي دا ټول باید یو اندازه سي او کالمونه هم دغه سي څنګه سي یو اندازه سي. کوم سي واړه دي کوچنی دي دا باید غټ سي غټ سي دي هغه باید کوچنی سي ټول یو اندازه سي. دا ټول انتخاب کا جدول ډیسټریبیوټ رو ورته وای ور باندې کلیک وکړو اتومات روګان سکیږي ټول په یو اندازه جوړیږي ټول سره 600 په یو اندازه سو. بل ډیسټریبیوټ کالم ده همدغه سي دا ټول انتخاب کا کالمونه باید یو اندازه سي کوم زیات نه ګوره دا ډېر غټ ده کنه دا وړکې ده دا وړکې دا بیا غټ ده دا وړکې دا بل بیا غټ ده زویم نه دا ټول باید یو اندازه کلمونه ډیسټریبیوټ کلم ورته وای اتومات څه کېږي ټول یو اندازه جوړیږي کوم زیات پکې نه. راځو بل څه ده دا دلته رو غټو دلته لیکنه کوم په تور مثال څه ده کابل ده صحیح ده کابل اوس چیرته لیکل شوی ده په دغه یو سل کې لیکل شوی ده پاس ده ګوره
پاس او چپ خواته ده ګوره پاس چپ خواته زه وایم نه دلته منځ ته یې راوړه خو چېرته پاس ده ګوره پاس منځ کې راغی دو خواته لیفت ده ګوره دو خواته راځي اتومات دلته ټول هغه اپشنونه ورکړي په منځ کې چپ خواته منځ بیخي منځ ته راغی د خواته ښي خواته ګوره لاندې دا ټول تغیرات څه کېږي ته دلته کوئ په جدول کې سي تا متن باید په کومه چیرته باید وي کوم ساحه کې چپ خواته یي په منځ کې یي که د پاس یي که لاندې یا په منځ کې دغه ټول درته هغه کوي راځي بل څه د ټکس ډایرکشن ده ډایرکشن یې ښیي که نه چې دا ټکس باید څه رقم وي اوس دغسې لیکل شوی ده زه وایم نه یو چېرته تاسو وګورئ لیکنه م هغه تاسو لیدلی که نه کابل د دا داسې اړی په دا رقم څه کېږي دا رقم دې باندې کلیک وکړه ګوره دغسې ډایرکشن څه سو په دې خواته سو له دو خوا نه شروع ده ګوره بل ور باندې کلیک وکړه له دو خوا نه شروع سو بیا کلیک وکړه ور باندې کوم خواته سو دلته راغی په منځ کې راغی صحیح سو دلته دا ټکس ډایرکشن ده څه په کوم طرف ته غواړې اما خو نه څه کېږي دا شروع کېږي سیل مرجن ده مرجن خپله ګورې حاشیې ته وایي دغه خپله دا یو سیل چې ده که ما تاسو ته ویلی اوس دا یو خانې ته څه وایي دې ته سیل وایي د دغه سیل خپله مرجن حاشیه باید ولري او که ونه لري یا په کومه اندازه باید حاشیه ولري ګوره اوس زه څه لیکنه کوم که نه چېرته ده ګوره خط سره نږدې ده که نه ده دو خواته لږ غوندې فاصله لري او دو خواته هم لږ غوندې چې لري فاصله لري دا مرجن لري دې باندې کلیک وکړه ګوره ټاپ له پاس خوا نه باید څومره مرجن ولري فاصله ګوره لږ غوندې فاصله 15 باید فاصله ولري بټم لاندې باید لږ غوندې فاصله ولري څوک دلته لیفټ رایټ ګوره اته یو تیار ورته ورکړی دا اوکې که ورته اتومات څه ګوره دلته فاصله پیدا کړه دغه خپله دا متن او دغه کوم خط چې لري دغه خط سره خپله ټیبل سره دا فاصله یې ګوره دلته اوس فاصله چی سو لږ غوندې فاصله پیدا سو ایجاد سو دې باندې کلیک وکړه زه وایم د هغه وکړه دا کم کې ایستی کار مې نه ده ګوره صفر ور دا بل هم صفر ته ورسوه بیا څه کې ګوره دا بیخي خط سره نږدې سو نو دغه مرجن ته کوئ څه ته ورته تعین وکړي څومره مرجن راسي allow space between cells ګوره دا څه کار کوي دغه د هر سیل په منځ کې دوه سیلونه سي سره د دوی په منځ کې فاصله پیدا کوي او فاصله راځي څنګه فاصله ګوره دا انتخاب که څومره اندازه ده ګوره یو ده زه وایم څو ده 15 ورته فاصله ورکړه اوکې وکړه څه شی سو د هر سیل په منځ کې فاصله پیدا سو دا سیل دوه سیلونه دي په منځ کې دا څه سو دا فاصله پیدا سو دا یو خط ده د دوه سیلونو په منځ کې فاصله ایجادي سیدام د هغه لپاره زیاتر کارول کېږي یو نیم وخت د ډیزاین لپاره په در لګي چې ته ډیزاین ورته جوړ کړي یا کم یې که دومره دوه کوره مغمره کم اندازه فاصله پکې شته او که ته وایې نه چې فاصله باید بیخي نه وي بیخي ایسته کړه automatically resize to fit contents ګوره داسې کله انتخاب یې اتومات څه کوي چې کله ته دا هغه دو خواته هغه خواته کش کوې که نه دا خط اتومات څه کوي دا ریسایزوي دا کانټنټ دا متن ګوره څه کېږي دا ورسره ترتیبېږي دا ټول تنظیمېږي دلته ورسره بل څه دا دلته راځو بل سورټ ده که سورټ څه کوي سورټ ترتیبوي خو دا اوس نه ښکاري چې باید جدول کې مونږ او تاسو چې ولرو باید یو لیکنه مونږ او تاسو باید ولرو کله لیکنه ولرو بیا معلومات کېږي ښه یوازې دلته په طور مثال نوم ورته لیکمه صحیح ده احمد ده د خواته هم هغه ده په طور مثال د دې هغه د معاش اندازه یې ده د خواته راځو چې جان ده 2000 روپۍ معاش لري دلته باید هغسې سوال کار نه 2000 روپۍ او دلته څوک د پته د مثال ورته لیکو چې خان دا 3000 روپۍ معاش لري یا 3002 روپۍ دلته ورته لیکو چې هغه ده زبیح ده زبی دا 8000 معاش لري دلته بل څه ده په طور د مثال حامد ده حامد دا 15000 معاش لري ښه اوس دا سورټ څه کار کوي دا نور ډیلیټو دا هم په کار نه ده دا بیخي ډیلیټ کړه ډیلیټ مونږ او تاسو هلته ویلی وو کالمونه ټول ډیلیټ کړه دا جدول ده زه وایم دا سورټ که ترتیب یې که خو څه رقم یې سورټ که اول کالم یې سورټ که اول کالم یې چې ده د نومونه دي که نه ټکس ده
زه وایم اول کالم سورټ کا تنظیم کا څنګه ګوره اسندینګ ده له A نه تر Z ته پورې دا تنظیم کا چې اول باید کوم نوم سي A راځي B C D تر Z ته پورې دغه سي ترتیب کراته اوکې ورته وای ګوره چې سو احمد حامد ګوره حامد ما نه اخر کې لیکل و چیرته راغی مخکې راغی جان خان زبی ګوره دلته راغی زه وایم نه دا تنظیم کا سورټ کا ترتیب کا څنګه دویم کالم باندې دویم کالم چې دا ګوره نمبر ده نمبر څنګه ترتیب کا اسندینګ کا د چا سي 100 روپۍ معاش دا هغه په سر کې راواله دغه سي بیا 2000 3000 5000 سکته او هغه سي زیاته ګوره چې سو بیا احمد د جان ګوره 2000 3000 5000 8000 زه وایم نه دا ډیسندینګ کا برعکس کا د چا سي پیسې زیات دي هغه پاس راواله سي کم دي اخر ته راواله ګوره چې سو اخر کې راغی ګوره زیاتره اوس دغه ترتیب هم نه دا تنظیم ترتیب کیږي کنه دا نمبرو سالته د نوم لحاظ یا لا اغه نه دا ګوره د نوم لحاظ ترتیبي دا په دستاربندي کې زیاتره ل الف با کنه یا ابجد نمونه حروف هجا الف بیا با تا سا دغه سره راځي کنه نمونه سره راځي نو دغه ست ترتیب وایي دلته په جدول کې جدول جوړ کړی دا دلته سوټ ورته وایي اتومات خپل ترتیبي د کوم نمونه سره په الف سره راغلی هغه سر کې راځي ب ت س جیم دغه سي ټول دغه سي مختزي دا سوټ بل سیدا بل څه شه دا په تور د مثال دلته دا اپشن ها دا به خلاص کو لګ پاتې د خیال لوګو نه تاسو حوصله وکئ سي دلته دا جدول ده صحیح سو دا جدول ز زیاتو مسدا بدلو غو زیات سی ګور کته یو 2-3 صفحې باید راسي دا سي 2-3 صفحې راسي بلغه بیا معلومات کیږي موږ تاسو ګور دلته راځو په دا اول هغه کې نه د زه درته لیکنه ورته کوم ښه نیم دا په تور مثال نیم دا دلته فادر نیم دا دلته په تور مثال salary ده salary او دلته په تور مثال grade ده صحیح سو grade خو زه وایم دا هیډر رو باید څه شي سي ګوره لاندې اول صفحه کې ستا دویم صفحه کې دا شیان شته دي نسته یا په تور مثال دلته یو رنګ هم ورکړه دلته خپل متن ته رنګ ورکړه دلته دا تنظیمات خو موږ تاسو ویلو که نه رنګ ورکړه دلته کوای سي شیډینګ ورکړي دغسې او شیډینګ هم ورکړه زه وایم دا هیډر رو باید څه سي ریپیټ هیډر رو دا اولنی هیډر رو سي دا ما تاسو ته ویلې سي اول هغه ته رو ته څه وایي دې ته هیډر رو وایي پاسنی ساحه سي د رو سي کوم یو دا هیډر رو ریپیټ که تکرار که په نورو صفحو کې هم ګوره دویم صفحه کې نسته درېیمه صفحه کې هم نسته ګوره دغه صفحو کې نسته یا دویم صفحه کې نسته اوس دلته دا ریپیټ ورته وایه ریپیټ هیډر رو بیا که ته راسه وګوره دلته هم څه سو اتومات هماغه لیکنه هماغه جدول پکې جوړ سو اوس که ته دلته نور هغه بل جدول جوړوې په بل هغه کې بله صفحه کې هغه بیا څه کېږي ګوره اتومات څه سو بله کې هم راغی اتومات خپله جوړ سو دا ضرورت نه ده چې ته هلته لاړ شې ته خپله لیکنه وکړه بیا په هره صفحه کې بیل بیل ولیکې اتومات دلته ریپیټ هیډر ورته وایي اتومات څه کېږي دا جوړېږي بل کانورټ ټو ټیکس ګوره دا هغه ده جدول نه ما جوړ کړی ده دغه جدول زه غواړم چې ټیکس سره بدل کړم مونږ او تاسو ټیکس ټو ټیبل هم وویلې مخکې ټیبل ټیکس هم ولیکې که نه متن هغه بیا ټیبل ته اړوو چېرته مو ویلې په اول کې دلته مو ویلې ګورئ دلته مونږ او تاسو ویلې کنورټ ټیکس ټو ټیبل چې متن ټیبل ته م اړوو متن هم جوړ کړی او دا هم ټیبل ته اړوو اوس دلته څه کوي برعکس ده کنورټ ټو ټیکس دا ټیبل دا ټیکس ته واړوه ګوره ټپ لیکل شوی ده اوکې ورته وایو دا چې سو ګوره ټیکس سو متن سو جدول ته لاړ ایسته سو بیا دا ټول انتخاب کا ټول ګورئ دا بیرته هغه ته واړو ټیبل ته واړو دلته راسه ټیبل کنورټ ټیکس ټو ټیبل کلیک وکړه ور باندې ټپ وهل شوی ده اوکې تو ما څه کېږي بیرته ټیبل